ښه راغلاست د اسانه پخلی چینل ته. نن زه جوړوم کریم پافس. په پښتو کې کیدای شي ورته وایو کریمو بالونه یا د کریمو توپونه. لازمه مواد زموږ په کار دي 1 ګیلاس اوړه، نیم ګیلاس اوبه، 5 نانخوري کاچوغې مسکه یا کوچې، 2 عدد هګۍ او د ضرورت په مقدار باندې او یا هم کیدای شي 1 کاچوغه غټه بوره. دا نیم ګیلاس اوبه دا پرېږدو تر څو پورې چې مسکه پشکې کې ویلې سي. بوره او اوړه پر اضافه کوم د یوې دقیقې دپاره. ژر باید دغسې ولړل سي په دې خاطر باندې چې اوړه د خپل خوند تقریبا چې ایسته سي. ښه اوس مې اوړه یخ سوله، نو د دې څه بعد یوه هګۍ په وار باندې ور اچوم، په دې خاطر باندې چې پر یو ځای باندې کې ور واچوم بیا ډېر اوبړن کېږي. دا کیدای شي داسې په پایپینګ بیګ یا هم هغه پلاستیک چې مخصوص د دې دپاره یي په هغه باندې هم کیدای شي چې ویې کړي، اما په دې خاطر باندې چې زه غواړم چې هر څه اسانتره طریقه یې در وښوم نو په کاچوغو باندې مې وکړئ. د 15 دقیقو دپاره په 200 حرارت کې د داش باید کښېښول سي. کیدای شي دغه سره چې ورکړو دې څخه هم ګرده تفتې راوځي د مابین. دا تقریبا 1 ګیلاس ډبل کریم دی. د دې سره اچوم پودر بوره او ډېر لږ ایل د خوند دپاره یې. ګورئ دغسې چې راغله بالا یې د کوم. اوس زه یې کولی شم چې احساس یې کړم د کریم پف دروند سو ځکه چې کریم یې په مابینځ کې ولاړله کښېنستله. سو دا تیار سوله. ډېر چې ډک سي ښه نه دی